د امریکا کانګریس پاکستان د ترهګرو ډلو لپاره خوندي مرکز بللی. د امریکا کانګریس له لوري تازه پلټنې ښیي چې پاکستان لا هم ترهګریز ډلو لپاره یو غښتلی مرکز او خوندي مرکز دی. دغه راز راپور کې دا په ډاګه سوي چې پاکستان د نړۍ افغانستان، هند، کشمیر او داخلي جګړو ترڅنګ د مذهبي اړو دوړو لپاره په 5 برخو کې د ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره پراخ ماموریت پیل کړی دی. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن شپې ځانګړې خپرونه ده. په دې خپرونه کې راسره 2 ډېر قدرمن میلمانه، هر یو مفتي محمد طاهر وحدتي صاحب او بل ډېر قدرمن میلمه مو همدا شیبه د تیمز د لارې په ژوندۍ بڼه له لندن څخه پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارچ صاحب. مارچ صاحب، لومړی تاسو ته ښه راغلاست. وایم پاکستان کې د ترهګرو ډلو شتون په اړه د کانګریس راپور څنګه ارزوئ؟ نتیجه صاحب محترم، لومړی تاسو ته ډېر قدرمن میلمه مفتي صاحب وحدتي صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو او لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره، دغه کانګریسمنان چې دي دا هم ډېر داسې په اصطلاح زیاتره جاه طلبه او رشوتخواره هم پکې شته. دا یو حقیقت ده. کله کله بیا یو خبره او شی کوي دې لپاره چې د امریکا حکومت دغه اداره د منیجمنت یا FBI او دا ورته څه پیسې ورکړي، یا له یو مملکت باندې چې دوی غرض کوي له هغه جنایت. پاکستان د ترهګرو لپاره مناسب ځای دی. ګر تاسو خبره ته غوږ ونیسئ. مثلا پاکستان د ترهګرو لپاره مناسب ځای دی. پاکستان جوړ کړی تا د ترهګرو لپاره. بله، پاکستان تا د خپل موخو لپاره جوړ کړی. خپله د خواجه آصف په صراحت باندې اقرار کوي چې موږ 3 لسیزې ترهګر د امریکا لپاره وساتل، وژغورل، حمایت موږ ملاتړ وکړ. یعنې القاعده وکړه، داعش وکړه، دا 23 ډلې چې مختلف جیش محمد صاحب فلان سپاه صحابت د زینبون دي او فاطمون دي او دا ټول دا پاکستان کې چیرته و؟ دا په خپل اسامه بن لادن چیرته گرفتار کړل دي. بله، دا یو واقعیت خبره ده چې د دنیا له سودان او له حتی د بوکو حرام او د داعش مرکز په بوکو حرام او د الشباب هم د کله کله ګرځي. نو دا خو جوړ کړی تا د دې لپاره همدا مقاصد دي. مرکزونه لري، پیسې څوک ورکوي؟ اول جوړوي څوک؟ داعش، دولت اسلامي عراق، شام. دلته بیا څه کوي؟ په دغه باړه کې بیا څه کوي؟ د پاکستان ډلې جوړول ترهګري دا د یو مملکت د یو ساده ډلې کار نه دی. دا د نړۍ لوی مافیایي سازمانونه دي خپلو موخو لپاره جوړوي. د لوجستیک، د ده سلاح، د ده مهمات، د ده خوراک، د ده البسه، د ده سلاح، د ده انتقالول او سیمبل دا داسې وړه خبره ده. راوړل دا خلک د استخدامول، راټولول، عقیده ورکول، فکر ورکول. خو پاکستان چې په 1940 کال کې جوړ سره تقریبا 15 یا 15 مدرسې جوړې. بله، اما قانون د انګلیس ده، مثلا خپل فساد پکې ده، وسن بازار او عیاشي او هر څه پکې دي، څوک نه ورته کوي. دا ملک ځکه دا ملک تحت حمایه د بل چا ده. بهرنی او کورنی سیاست ورته غرب ورکوي. خپله جنرال حمیدګل دا مسله واروي. جنرال حمیدګل ویلې چې د موږ چیف افسر په واشنګټن کې ټاکل کېږي. حتی کورنی سیاست دغه اوس په افغانستان امریکا دا پروژه ده. دغه پروژه که دا خپل نه کړي، سبا ته شهباز شریف ته که څو یا یې تابید کوي یا یې په زندان کې اچوي، لکه ضیاءالله خو موټو باندې وسني یا لکه عمران خان زندان کې اچوي. نو دا خو مجبور دي پروژې پلي کړي. یاد ورته وایي، هر څوک ورته وایي سوله. پرون ښاغلي متقي مثلا غازي ورته ویلې د امارات له وزیر خارجه سره غږېده په سرحد کې د افغانستان خاوره موږ د چا په وړاندې نه استعمال سوې، نه استعمالوو او موږ جګړه نه غواړو. بارم پاکستان کله ترکیه ورته وایي، کله سعودي ورته وایي، کله قطر، کله چین. خو دا نسي کولی، دا اجازه نه لري. اوس وایي جرګې جوړېږي هلته په پښتونخوا کې. دغه جرګې هم په آیسا جوړېږي. جرګه چې هلته په سیمه کې د کنټرول د آیسا کې جوړ دی، آیسا په ګټه کار کوي. بله مارچ صاحب، دا ډیره مهمه مسله ده د جرګو چې تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان د استخباراتو لخوا یا د دې د ګټو لپاره دا جرګې جوړېږي. څه ډول وضاحت ورته ورکړئ؟ که جرګه جوړوي د افغانستان او د پاکستان د مشکل لپاره باید 50%
بر افغانان او 50 لر افغانان باید په دې جرګه کې بله او خلک چې ټاکل کېږي ټول باید قومي پاک مشران دي دواړه. دا چې ته ما د سیاسي ګوندونه راولې چې د ایسا لا سپیکران دي او یا دا چې مثلا هغه قومي مشران چې هغه ګلخانان د پنجاب لپاره کار کوي بیا خپله په کنټرول په خپل کنټرول کې نیسي، دا جرګه ده. جرګه راولې دواړه د ډیورنډ د کرښې د فرضي کرښې په منځ کې جوړه کړه. بالغه بیا موږ وایو چې صحیح ده، دا سمه ده. یا په کابل کې جوړې که په پېښور کې جوړې مشکل، یا په کابل کې مه جوړوه، په ننګرهار کې جوړه، خوست کې جوړه کړه، یا لاړ شه په پېښور چې جوړې خو 50% نیمه برخه به د بر افغانان وي، نیمه به لر افغانان وي. بیا په هغه وخت کې موږ وایو چې بالکل داسې دا جرګه آزاده ده او په دې کې به نور نه د افغانستان دولت نه د پاکستان دولت هېڅ لاسرسی ونه لري، نه د ورځي او نه د ورته وایي څه، نه د دوی استازی که راځي م استازی د یو مېلمه په توګه کښېني. ډیپلوماتان هم راغواړي، د سیمې هېوادو ډیپلوماتان د راست د کښېني د ناظر په توګه. هغه ته موږ وایو دا جرګه سمه جرګه لکه پخوا چې په افغانستان کې دا جرګې کېدلې چې واقعا مخور علما، عالمان، مفتیان، سپین ږیري، د قوم مشران، پاک بېطرفه نه دولتي کسان دا به راته ته پکې ناستل. هغه ته موږ وایو جرګه کامیابه. دا نو مخکې نو جرګې جوړې شوې، د جرګې نوم به دی اصلا دا د پنجاب دا تورمخي بل کار نه کوي. نو که ته رښتیا سوله غواړې دې شان ته ضرورت نشته، دولت د افغانستان ته اعلان کوي، هر درته وایي چې راسه زه سوله سره کومه، کوم اثر کوم ثبوت لرې چې ټي ډي پي دلته ده، چې تا دومره استخبارات قوي دي چې ته ټي ډي پي په افغانستان کې تثبیتوای سې، بیا ولې پاکستان کې نه تثبیتوې، ولې ته راتېرېږي؟ ته راځې په ملکي کسانو ډزې کوې، ولې ته طالب ولاړ ده په ډیورنډ په فرضي کرښه، ولې په هغه ډز نشې کولی؟ ځکه ډارېږي راځې هلته بېګناه کسان وځي، ډرامې او برنامې دې جوړې کړي وي، پروګرام بل څه درکوي، دا سیمه غواړي د ثباته کې موخې اهداف دې غرب دلته مخې ته بوځي. خوشحاله اوسئ. معارج صاحب محترم، پاکستان د کومو خاص اهدافو ترلاسه کېدو لپاره د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي؟ هغه مجبوره ده، وظیفه ورکول کېږي، دا په خپل واک کې نه ده. دلته راځي دا ملک جوړ شوی د همدې لپاره. دا خو 2 نړیوالې جګړې نه وروسته چې انګریزانو دا اروپایان له هنده وتله، هغوی ویره درلوده دلته به شوروي د وخت ګرم اوبو ته رارسېده، نه په ټوله کې وارسا چې په 1955 کال کې جوړ شوی د ناتو په وړاندې، ناتو په 1940 کې جوړ شوی، هغه نه مخکې سینتو. نو دوی اداره دلته رانسي، دلته باید یو مملکت جوړ شي. اول راغله ظاهرشاه سره، روزولټ راغی، اول 3 واره اړیکې ونیولې، ظاهرشاه نه منله، ظاهرشاه نه منله، داود خان بازو منله، چې دوه هغه څه یې و، ډاکټر ظاهر یو خواته و، د زومې بلې خواته و. دا زه کله چې په ایټالیا کې ډیپلومات وم، له دې کسونه سردارولي مې د ټوله قصه وکړله، په خپله خوله یې اقرار وکړ. بالاخره روزولټ راغی افغانستان ته چې دوی سره وغږېږي، حتی ورته ویل چې موږ د کراچۍ بندر څه چې د احمدشاه بابا امپراتوري بېرته تاسو درکوو. شاید دا و چې سینتو ختم و، سینتو کې موږ سره داخل سه. بیا وایي نه منله، نو بالاخره دوی مجبوره سوله، خپله وایي روزولټ غوښتل چې راسي موږ چې ستون مالیکو ته ضیافت هم جوړ کړی و، خو دی ویله وي آی پي نه لار نه ده، ځکه خپل جواب یې واخیسته چې دا امکان نه لري. دا وجه وه چې پاکستان یې جوړ کړ. له هند نه یې مسلمانان ډېر راوستل، دا پرویز مشرف پلار له ډیلي راغلی، ټول راټول کړ، د اسلام په نوم یو شی جوړ کړل چې د روس مخه ونیسي. او همدا وه چې د افغان جګړې او جنګونه شروع شول. داود خان په وخت کې افغانستان کې رباني او مسعود ګلبدین لاړه پاکستان ته، جنرال حمیدګل بابر راټول کړل، بیا یې بوتل ریګن ته ګوره ویډیوګان سته، زلمی خلیلزاده ترجماني کوي. له هغه وخت دغه بدبختي دوی دلته را شروع کړه. تر هغه چې یو خبره زه ملت ته کوم په ډېر مستنده او په واضح توګه، تر هغه چې روس او امریکا د دوی په منځ کې سیالي ده، او دا جغرافیه د افغانستان د پاکستان د افغانستان په وړاندې جوړ شوې. د روسان له چینه نشي کولی چې لاړ شي، له ایران هم چاپ دې خواته ده، کولی چې لاړ شي له چابهار له اوبو هغه امکان نه لري، لاره یې ترانزیت پاتې. یو وخت چې انګرېز هم راته موږ ډبولو وهلو یا جنګونه مو سره کوله، یوازینی علت همدا و د موږ جغرافیایي جوړښت ده. نو بنان پاکستان لاس نه اخلي، پاکستان مجبوره ده چارواکي کنۍ بیا لکه پرویز مشرف تابعیدۍ بیا تکرار، یا لکه عمران خان و چې لږ بغاوت وکړه، له چین سره له خوله وخوړه، له پوتین سره کېناسته، زندان کې له ټولې کابینې سره پروت،
او یا که مثلا بیا یې بغاوتونه وکړل یا یې خبر نه منله لکه ضیاء الله غوندې بېنظیر بوټو یا خپل د پلار بوټو غوندې بیا یې ولې په سر باندې مرداروي. بله دا یې د اصول دي د پاکستان. نو بنا همدغه کله پکاره څه شی پکار ده موږ ته افغانان په وینه او ژنس کې د خپلواکۍ اداره نیکونه اخیسته د خپلواک دي. خپلواکي ترسره کوي چا د تر اوسه پورې په دنیا کې مستعمرې چې سوي افغانستان هم سوی خو په نورو چیزو کې پردی ناست حکومت کړی. په افغانستان کې مستعمرې ته راغلي غیر جګړې نه او پردی په چوکۍ نه ده. که کوم پاچا یا ضعیف معامله هم کړي ما خپله په واک کې ناست و په وطن کې بیا هم ملت جګړه کړې. یو شی په دې کې ده چې د پردي په مقابل کې هم ټاکېږي. دغه اوس که سیاسي اختلافات له طالبانو سره دي که عقده‌ای دي که ګوره ټولو لرې کړو پنجاب ته یو موټی سول. نو بنا په دې موټي کولو کې همدغه کار د چې امارت اسلامي چارواکي لومړی یوه جرګه راوغواړي د افغانانو منځ کې بله ډېره مننه علماو ټول دلته یو پرېکړه وکړو میکانیزم او تدبیر ونیسو چې آیا موږ جګړه وکړو پیاده پرې روان ښه تجهیزاتو سلاح الدیناتو هم پاتې ده غلو مفسدینو چې په غارو کې نه سره هغه هم راوویستله همداسې د جمهوریت هم پاتې شوه د خپله طالب په لاس کې چې هم پاتې شوه. پیاده حرکت وکړو تر اټکه پورې خپله خاوره ازاده کړو. مننه یو بل تدبیر ونیسو. وروسته له دې نه پکار دا ده چې نړیوال کنفرانس یا غونډه راوغوښتل سي د ګاونډي هېوادونو د مطرح هېوادونو د استازو په شمول. دلته باید پرېکړه وشي په پاکستان باندې اول باید ښکاره ثبوت چې دا باید ثبوت ثابت کړو دلته ټي نشته. د پاکستان یرغل باید وګوري چې دا خلاف د ټولو نړیوالو موازینو ده. نه اصل حسن همجواری یا عدم مداخله احترام متقابل نه احترام په ځمکنۍ بشپړتیا ته نه احترام استقلالیت ته نه احترام حاکمیت ته نه د حقوق بشر نه منشور د ملل متحد نه جرایم جنگی کنوانسیون 1990 نه د اعلامیه د حقوق بشر 1970 هیڅ نه مراعاتوي. د ټولو خلاف شروع کړي راځي ملکي کسان وزني. نو بنان دلته باید غږ پورته سي دا ټولو ته دې ګډونوالو ته باید دا خبره وسي او په پای کې یو تصمیم تر واخیستل سي نور دا تورمخي په افغانستان باندې نور دا تیری هغه ونه کړي. او که بیا چیرې نه وي نو بیا نو ادرس پښتون له قندهاره تر اټکه خوشحال بابا خو نقشه جوړه کړې وه نقشه یې موږ ته ښودلې ده سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. مننه وایي که پښتانه بل څه فکر ناپوهان دي بې له تورې خلاصون نشته په بل کار. بیا به نو تورې ته لاس کړو د نیکه بابا توره هم شته ټول همت لري. له بهر د نه چېرته افغان دی بیا راځو بیا نو حمله پرې کړو بیا تر مارګلې او جلم شیرخان قلعه پر خپل بیرغ بیا راکړو. مننه معالج صاحب ستاسو په باور د مهال په پاکستان کې څومره تورستي ډلې فعالیت کوي؟ دلته خو صلیب سرخ یا مثلا یو وخت کې یونما او یا مختلفو ادارو درویست مختلف ډلې اعلان کړي دي. حتی مخالفینو هم دا خبره کړې یا ویستو بیا درویست ولې فکر کومه دا زینبونو جیش العدو مثلا فاطمینو دا ډلې بیا پاس سره جیش ولې درویست ولې. دا خو پاکستان آیا دا حقیقت څه دا ډلې ساتای سي خوراک ورکوای سي البسه ورکوای سلا ورکوای سي کومک کوای سي خدا طبعا امریکا ده او سعودي ده او دغه هیوادونه دي دا رالیږي او پیسې دي امکانات ورکوي. پروګرام چې د دوی مخې دي اهداف دي مرکزی اسیا ته رسول دي تهدید ورته جوړول دي خپل امنیت د خپل ګټو دپاره دې خواته ایران او چین دوی ته تهدید جوړول دي د خپلو ګټو موخه دپاره دا کار کوي. پاکستان مجري هېواد دی. پاکستان چارواکي وخته مفتي صاحب ویلي وی او ډلې دي څو دي یو پاکستان اسټابلیشمنټ ورته وایي یو څه کورنۍ دي هلته راوستل سوي دي په مختلف قومونه مثلا پښتانه ورته نواب صاحب و بلوچان سردارجي و سندیانو بلوچان ولټي خاندان 22 خاندان دا ورته وایي پیسې واک اختیار سیاست ټول د دوی لاس کې دا له غر نه هدایت اخلي. پوځیانو نظامیان هم په دې باندې پوهېږي ځکه دوی پوهېږي چې پاکستان به قانون لري دا یو سختګي جاني حکومت ته پروژهیي پروژو لپاره جوړ شوی ټوله پانګونه په بهر کې کوي. موږ یې ګورو دلته په سترګو باندې دلته ځي او راځي بچان او فامیل دلته په نوزیان درسونه وایي
جایدادونه ورته لري. دوی که جنګ جګړه ونه کړي پروسه ونه لري دا پیسې به له کومه کوي؟ بله په اروپا کې په کاناډا کې په استرالیا کې په عربي هېوادو کې اردو هم څه دی یو اجیره اردو ده کرایي پیسې اخلي. ګوره مورال او هغه نه لري چې مثلا واقعا په بنګال کې معلوم شي په 1990 کال کې له 93 سره پوځیان جامې پتنه ویستل. دا شرم دی شرم د چېرته پوهېږي؟ پنجابی او شرم ډېر لرې خبر ده. بله نو بیا دوی په دې باندې پوهېږي دا کورنۍ دلته راغلي دي او باسه حکومت کې په پروژې او برنامې د غیر مختلفې دغه پاکستان او دغه جوړښت او دغه ترهګرې ډلې دي او هره ډله چې پیدا کېږي په دنیا کې راځي هلته په دنیا کې چې چیرې کوم تروریستي عمل سره د پاکستان ګیر شوی په ګډون دي د سپټمبر د 11 د 2001 کال په نیویارک هم د پاکستانیانو پاک باندې څېړنې وشولې چې دوی هم پکې وو. مګر ادرس دنیا بدلی ادرس کله افغانستان ورکی کله بل ورکی دلته افغانستان کې 22 کس یا 2 کس مشران په ټول لیست کې او په دې کې پرېدم چیشتل چې په ټول لیست کې او څوک پرېدې بیا په دوه کې تړون څنګه وسلاس کوي. خو که چیرې څوک په ټول لیست کې محدودي تورستی او په دې محکومي نو تاسو سره تړون کې خو عین شای تم عین صفات هم لري که امریکایي که څوک یې سره تړون سره کوي. دلته دولت په حیث باندې تر توقع لري او سره تګ او راتګ کوي دی غواړي دا راځي دا بیا پاکستان چارواکي بیا ډېر سپینې کفترې دي خپله چې اقرار کوي چې موږ تورستان هم ساتلي دي و بیا سلام مجلس هم دا خبرې هم کوي اما هغوی بیا نه تور لیست کې راځي نه په سپین لیست کې راځي. بله دا خپله لوبې د دنیا کې موږ باید وګورو دا ټوله ماري صاحب یو څه چې ډېر مهم دی تاسو راته ووایه ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ پاکستان به تجزیه کېږي که به له منځه ځي او که یا هلته به چیرې د پاکستان کلي اوس موږ سره موږ دا د دوران نارې وو دوران هغه د موږ خاوره بله بالکل زموږ په جغرافیه تثبیت شوې ده مثلا لامونه تر اباسینه پورې دا افغانان د افغانستان خاوره ده دا د دې نه اخواته که موږ هم تللي خاوره نو ولې بېرته ورکړې ده که نور هم راغلي دي بېرته تللي دي د هر څه خاوره په جغرافیه کې تثبیت ده. موږ ماورا نه خواته د احمدشاه بابا وخت کې حکومتونه کول د تیمورشاه او انت د عثمان خان پورې مراد شاه بیک هلته ناست باج ورکاوه یا نور یا مثلا نخواته تر کرمانه تر مشهد و نشاپوره پورې یا سنگیان د چینه پورې یا خواته سرهند د هند پورې ماره بعد موږ خاورې نه وي بله خوش ماره دا خاوره تثبیت معلومه ده تر دې پورې اما خبره دې کړه چې موږ نارې وو اخیسته یې نسو داوی هم کو چې روس مات که امریکا مات که ازادي واسه ماره پنجابي ته ول نسوله ځکه دا کلي بل چا سره دا که پنجابي سره وای خو په دا دوه څاپېړه هم تر اخیسته کلي بل چېرته ده. نو بنا د پاکستان تجزیه کېدل نه تجزیه کېدل او برخلیک یې د بل چا په لاس کې ده. یو وارې مخکې په 2014 کال کې یو وارې په فکر کوم 2023 کال و له نریندرا مودي سره خبره وشوله چې ته راسه دغه ماموریتونه ته واخله موږ به د پاکستان اخلای د شرط هم دا و چې پاکستان لرې کړي ما خاوره بېرته راکړه د افغانستان هم ورکړه بله بیا دا یې ورسره ونه منله ځکه بیا بېرته پاتې شوله ځکه نریندرا بیا هغه نه وه هغه غلامي چې بیا پاکستان د مجبوریت وجه کېږي او شاید هند یې بیا ونسي کړلی نو که چېرې بادار وغواړي دا بیا تزه کېږي ډېر اسانه مشکل نشته اما و یو سیاست سره و د خلیج او خاورمیانه او ایران د جوړ تغییرات چې راځي کردان حکومت جوړېږي یو بلوچستان جوړوي او د ایران وروسته د جګړې سیستان او بلوچستان ترې اخلي دا پروګرام بیا شته. وارث صاحب په نړیواله کچه دا مال د پاکستان سیاسي دریځ څومره سولېدلی دی؟ زه ګمان نه کوم چې پاکستان ته کوم ضرر پېښ شوی ځکه د پاکستان حیثیت او عزت له ډېر پخوا نه معلوم ده نړیوالو ته او نړیوال په دې باندې پوهېږي چې پاکستان د څه لپاره څه موخو لپاره جوړ شوی چا جوړ کړی د ده واک اختیار څومره ده حتی په دې هم پوهېږي تر څه وخته پورې دا دوام کوي په دې مدار څه خبر دي ځکه هند هم په دا وخت کې دا جوړ شوی و په 1955 کال کې یو حمله یې پرې وکړله بیا بل وارې بنګال جدا کېده و دا شیخ مجیب الرحمان دا خلک راپاڅېدلي وي راپاڅولي وار چا څه کړي وه خو په 1901 کال کې بیا
بنگال سره دوی چون به هم غرض نه کوي جګړه وکړي چون کله چې دوی زیاتی وکړه په هغوی تعرض وکړه دوی په کورنۍ باندې بیا هم راجیک صاحب څو څاپېړه ورکړي بیا دوی جامې ترې وویستلې دوی ته نوشاد مې پرېښوده نو بنا بالغه بیا هم نور غرض په دوی نه ده کړی ځکه پوهېږي چې دا یو ماشوم هېواد ده جوړ کړی د خاص موخې دپاره اما دوی هم له هند سره بیا نور غرض نه کوي ډېر زیات احتیاط سره کوي ځکه بیا یې هغوی وهي نو نه پرېږدي بیا ورې څو موده مخکې تقریبا شپږو میاشتو مخکې دوی منځ کې اخوډاب جوړ شي بیا ټرمپ یو تلیفون دواړه غلي کېنوده چې هلکانو کېنئ موږ خپله مصروف په اوکراین او په خاورو په دې ځای کې تاسو موږ ته دردسر مه جوړوئ دا اوس هم چې کوم حملې په افغانستان کې په سرحد ته دا پروسه د غرب ورکړي یو پاکستان دلته معمولا په افغانستان کې هر ډول نظام کې ولو که له دې نه پورته اسلامي نظام خو بل نه وي او که چیرې هم که فرښتې هم راول اسمانه د مخالفت سره کوي ولې چې هغه ماموریت او پروژې اخلي هغه توقع یا هیله یې دا ده چې په افغانستان کې د لاسپوڅی حکومت وي په افغانستان کې باید بې ثباتي او دلته مثلا ضعیف حاکمیت وي چې دی لاس بر ولري په بهرني او کورني سیاست کې دی هر وخت وغواړي د خپل مارکیټ او بازار هم دلته وي هر برنامه هر پروګرام مخې ته بوځي او نړیوال نه کمیشن واخلي ځکه دوی خو ته پاکستان کوم لوی تولیدي او صنعتي هېواد نه ده او نه کوم داسې معدنونه لري نه کوم پټرول لري نه کوم شی لري دا په دې وړې وړې کارخانې خو دا هر چېرته دې ما د اقتصاد یو مملکت نه جوړېږي دې ما روزګار چلي اقتصاد یې پیاوړی کېږي لوی سترې فابریکې یا ډېر معدنونه یا ډېر لغره افغانستان ډېر غښتلی بیا د پاکستان جغرافیه نسبت نفوس نه یې کمه ده دا تکلیف هم لري افغانستان خوږې اوبه لري دا خپلې اوبه چې مهار کړي داسې یقین وکړي د تیلو په بیه خرڅوی شي موږ معدنونه لرو موږ زراعت لرو موږ ژمن خلک یو موږ لکه پاکستان ولې هر ایالت او هر سیمه ځان ته مختلف کلتور مذهب او دین او آیین نه لرو موږ یو دي موږ هغه یو پلاو کوم صاحب هغه دروازه بدخشان کې پخې په تاسوګۍ دي نیمروز کې هماغه پخېږي تر تورغونډۍ د هرات او تر شپوله بابا دې د شینواره پورې یو شی اختر هم یو رقم د جنازې او فاتحې هم یو رقم دي خوراک هم لباس هم کلتور فرهنګ هم ټول یو ده ژبه هم یو ده آیین هم یو ده هر څه هم یو دي هر ولایت کې مختلف کسان اوسېږي نو بنا دلته هغه دا رقم نه ده خپل ظلم و ستم د پنجاب ته ګوره هلته فدرالي په نوم باندې فدرالي قانون ده چې هر ایالت ته به مساویانه حق حقوق امتیازات ورکړي توازن به منځ کې نیسي پنجاب ګوره عیاشي معیشت ګاز برق هر څه په پښتونخوا کې سیمې سیده اشغال کوي له افغانستانه دا اوس اشغال حکم لري او بلوچستان کې خلک د ژوند نه لري یعنې نه برېښنا ورته شته نه د څښاک اوبه ورته شته نه مثلا روغتیا خدمات شته نه ښوونځي ورته شته په خټو ګردو دوړه کې ژوند کې اما د دوی ګاز معدن اوبه د پښتونخوا ټولې پنجاب ځان ته اخلي آیا دا ظلم نه ده څه شی دا خو حقیقت خبره ده و دې لپاره دام ته ناراض سیندیان او کشمیران ناراض دي له چا نه پنجابیان پنجابیان له چا نه هېرېږي په دې چې دا لوی ملاتړ د نړیوالو لري دا وجه ده چې دوی په دې سیمه کې ژوند کوي او لاس تاسې وایي چې لاس د مداخلې بل نه دا نه اخلي یو هدف یې دغه د اوسنۍ جګړو بیا خواته سعودي کېنوه د ایران د امریکا د صلح خبرې کوه دا کوه دا داسې آسموني له ټرمپ سره منلی وه د ایران په جنګ کې به دوی خپلې اډې ورکوي اوس هغه نه ډارېږي که چېرې اډې ورکړي خپله خاوره یا ځمکنی هوایي حریم و پاکستان ته اجازه ورکړي بیا ایران یې داسې غربوي داسې ډبوي لکه هند چې هغه کې ډبولی و بیا هغه لپاره دوی ډارېږي دا تورمخي چې حکومت یې خراب نه شي له افغانستان هم هیره لري دا داسې نه بیره یو وارې په 1990 کال کې مغولګۍ د خوست باندې حمله کړې وه ظاهرشاه دوه څاپېړې ورکړلې یو وارې ډاکټر نجیب په وخت کې په 1988 کال کې هم دوی بغاوت کړی و بیا پیلوټ مختارګل زعفران ورغی الوتکه یې ورته وویشتله بمبار یې وکړ سکاټ یې ور وارکړ بیا هغه واقع بیا دوی وکړ دغه د شر او فساد په وخت کې دوی مختص ول مننه کوم استاد رباني ته جنرال حمید ګل راوستلی مشاور یې کېنولی
دغه مشکلاتو ته پیدا شو دوی لاس بار ورته چور لور چپاول کور ودان ډورنګ موزیمونه چورولات چې پاکستان ته یوړه دوی فکر وکړ چې افغانستان به همیشه دغسې دما لاسپوڅي او دما حکومت به یې زه به مننه کوم مارج صاحب څه چې خوشحاله غواړم اوسئ هغه به کوم بارم کرا دا نه کور کې ودان اصلي بچان د وطن راپورته کېږي پنجابی بیا په خپل ځای کې نه او کې به مننه کوم مارج صاحب په وروستیو یو دقیقه کې راته ووایاست حل لاره څه ده لاره دا ده چې افغانان سره نور متحد شي بله سره کین یو تدبیر جوړ کړو او جرګه جوړه کړو مننه په دې کې به پرېکړه وکړو چې موږ څه وکړو آیا نړیوالو سره احتمالات د دسته چې موږ وغږیږو چې دا پاکستان مخنیوی وکړي او که چیرې نه وي پرېکړه د جګړې وکړو پیاده حرکت وکړو بس روان خپله خاوره هم ترې واخلو نور تعدیل ته جوړ کړه بغیر د دې نه خو دا بله لاره د حل نشته هم جرګه به جوړو که هم به نړیوال کنفرانس راوړو د سیمې هېوادونه هم ټول راوغواړو پاکستاني چارواکي هم راوړو ورته وښیو څه د ټي ټي پي نشته واضح سوتره باید ورته ثابت کړو تعهد هم تر واخلو هغه هېوادونه چې دخل دي په قضیه کې هغه استازي ورته راوستي او له دې نه نورو تضمینه غواړو چې نو په راتلونکي کې داسې کړنې ترسره نه کوو که ترسره کوي بیا نو په موږ سره لاس نو جنګ جګړه ورسره وکړو بله لار د حل نشته بله امکان نه لري چې څوک ټکي نو دی به وهل کوي ټکول به کوي تعرضونه به کوي افغانان به ورته ناست دي د خپل عزت او خپل تاریخ خپل غرونه دفاع پکار عزیز مارج پخوانی دیپلومات او مفتي محمد طاهر وحدتي ستاسو دواړو قدرمنو میلمنو څخه نړۍ مننه کوم درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم دا وه د نن شپې ځانګړې خپرونه تر بیا ښه وخت ښې چارې